د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د یوې خیریه موسسې په همکارۍ په 140 اړمنو کورنیو چې یتیمان بې سرپرسته ښځې او معلولین پکې شامل دي نغدي مرستې وویشلې. د دې ادارې رئیس وایي په دې پروسه کې هر معلول او کونډې ته 18,000 افغانۍ او هر یتیم ماشوم ته 14,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه نن چې کوم توزیع د بلخ ولایت د شهدا او معلولینو ریاست کې کیږي دا د یو خیریه بنسټ د خوا څخه د شهدا او معلولینو د محترم وزارت په هماهنګۍ تقریبا 140 کورنۍ لپاره موږ توزیع لرو چې په دې کې تقریبا 80 کورنۍ د کونډو او معلولینو دي چې هر کور لپاره موږ 18,000 افغانۍ ورکوو او همدارنګه په دې کې تقریبا 80 کورنۍ د یتیمانو دي او هر کور ته موږ 14,000 افغانۍ ورکوو. ښاغلی حکمت همداره زیاتوي چې په ټولیز ډول په دې پروسه کې 2,492,000 افغانۍ ویشل کیږي. دا په مجموع کې تقریبا 4,92,000 افغانۍ دي. دا یو خیریه بنسټ و چې د هغوی د خوا څخه دغه مرسته کړې ده نو کوشش هغه نور هم کوي زموږ سره دا وعده کړې ده انشاءالله وخت پر وخت نور هم همکاري وکړي د یتیمانو کورنۍ سره. په همدې حال کې یو شمېر اړمن چې له دغو مرستو څخه برخمن شوي دي د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست له یاد اقدام څخه یې خوښي څرګنده کړه او له ملي سوداګرو څخه یې وغوښتل چې له دغه ریاست سره په همکارۍ دې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. زه ډیر خوشحاله یم چې په دې روزه کې زموږ صغیرانو سره د حکومت کومک کړی ده او بس انشاءالله دغه به زموږ مشکلات رفع کړي. بسیار یتیما برای معلولین 16,000 کمک نقدی کردن به خاطر ماه مبارک رمضان بسیار مشکلات مردم حل کردن. د مسینا دا خواهش لرم چې د شهیدانو له بچیانو سره کمک باید وکړي د سیونیسي سره نور خلکو سره کمک وسی دا د شهیدانو بچیانو ته باید رسیدګي وسی د ټول شهیدانو بچیانو ته باید رسیدګي وسی. دغه مرستې په داسې حال کې ویشل کیږي چې تر دې وړاندې د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د دغه ولایت د والي په لارښوونه او ملاتړ د اړمنو کسانو د پیژندنې او مرستې په موخه ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه.